سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله چې کومې ویډیوګانې ما جوړې کړې دي زه به د هغې یوه جایزه دلته واخلم. اکثر ملګري تپوسونه کوي، بار هغه یو تپوس او هغه چې دی د هغې پروګرام په حواله یا د بلې ویډیو په حواله. نو دلته به زه دا خواست وکړم چې تاسو ټول ملګري چې کوم دي چې دا ویډیو ګورئ، نو د هر یو کیټګري جدا ده، د هر یو الیجیبیلیټي جدا ده. نو هغه ویډیو متعلق چې کوم سوال نو بیا هغه کوئ، ځکه چې د یو سوال به د یو ویډیو متعلق او بل سوال چې دی هغه به د هغې سره ریلیشن نه لري یا هغه به نه وي د هغې متعلق. نو د ټول نه مخکې به زه خبره وکړم دغه د سټوډنټ ویزې په حواله باندې چې کومه ما خبره کړې وه. نو سټوډنټ ویزه لکه دا SDS پروګرام دی، سټوډنټ ډایرکټ سټریم ورته وایي، او په دې کې دیو داسې چل کړی دی چې ځینې پروګرامونه یا کالجونه چې کوم دي نو هغو ورک پرمټ ورکوي هغې ته پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ پروګرام دغې ته وایي. نو دغه پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ پروګرام چې دی دا هر کالج نه افر کوي او ځینې پروګرامونه داسې دي چې په هغې کې دا نو تاسو هغه ویډیو ګورئ تفصیلا چې کومه ما جوړه کړې ده چې کم کالجونه دي او کم پروګرامونه دي چې هغې ته تاسو اپلای کولی شئ او بیا به تاسو ته د هغې نه پس ورک پرمټ ملاویږي، بیا به PR کارت درته ملاویږي او بیا چې دی نه وروستو به بیا تاسو ته سټیزنشپ هم ملاویږي. بیا اکثر ملګري دا تپوس کوي چې یاره کم ټیسټونه دي چې دې لپاره الیجیبل دي که نه دې پروګرام ته پرې موږ اپلای کولی شو. نو هغه ټیسټونه هم ما یو بله ویډیو ده په هغې کې تاسو کتی شئ چې کوم ټیسټونه دي د انګریزۍ ژبې چې هغه دلته اکثر کالجونه چې دي هغه مني. نو هغه ویډیو بیا تاسو وګورئ د دغې متعلق. د دې نه پس به زه ذکر وکړم د ایکسپریس انټري پروګرام چې کوم دی. نو ایکسپریس انټري پروګرام چې دی دا یو فیډرل پروګرام دی د کاناډې او په دې کې سکل کسان چې کوم دي د بهر ملکونو نه راغواړي، هر کال بلها کسان راځي. اوس په 2021 کې چې دی تقریبا 4 لکه کسان به دي نور راغواړي، دغه شانتې مختلف پروګرامونه نور دي. نو دا ایکسپریس انټري پروګرام چې کوم دی دا اصل کې دیو سکلډ ورکر 0AB د A او B دپاره دی. صرف د کاناډا چې کوم دی کاناډا حکومت یا کاناډا چې کومه پالیسي ده نو د هغې مطابق دیو د څومره ډګریانې یا ډیپلومې چې دي دا یې تقسیم کړي دي، کوډ یې وله ورکړي دي، دغې ته وایي NOC نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن ورته دي ووایي. نو په دغې بیا هر یو کوډ دی. نو په د دې طریقه دا ده چې ټول نه مخکې تاسو کومه ډګري یا ډیپلومه لرئ نو په دې باندې زما یو ویډیو ده چې هاو ټو فایند یور NOC. نو اول به تاسو لاړ شئ خپله NOC به هلته وګورئ او هغه به څنګه فایند کوئ. په ویډیو کې ما تفصیلي خبره کړې ده چې کله تاسو خپله NOC کوډ نمبر به تاسو ته وښیي دا ډګري یا ډیپلومې مطابق. نو کله چې تاسو دغه NOC وګورئ نو هغې کې به جاب ټایټل لیکلي او هغې کې به جاب ډسکرپشن لیکلي او هغې کې به بیا امپلایمنټ ریکوایرمنټ لیکلی. نو دا ټولې خبرې په هغې کې لیکلې، تاسو به وګورئ چې یاره زما ایکسپیرینس څومره دی، زما جاب ټایټل کم کیدی شي او بیا ډسکرپشن ټول 100% د هغې په شان نه دی په کار، خو کم از کم چې 60-70% هغه جاب ډسکرپشن ستاسو وي او بیا امپلایمنټ ریکوایرمنټ چې نور څه غواړي. نو اولنی سټیج خو دا شو. دویم سټیج چې بیا کم دی نو تاسو هاو ټو کلیکټ یور ډاکومنټس که نه یا خپل ډاکومنټ جوړول یا کلیکټ کول، په دې باندې هم زما یو ویډیو ده بیا پس هغې له ورشئ چې کم ډاکومنټس پکار دي چې د ایکسپریس انټري نه مخکې جوړول د هغې لازمي دي. لکه دا خبره ځکه ضروري ده چې اوس پولیس سرټیفیکیټ شو هغه ډېر وخت اخلي، دغه شانتې ستاسو ډاکومنټ ویریفیکیشن دی د دې یو خپلې خاص ایجنسیانې د هغې نه نو هغه ټایم اخلي. بیا د دې سره تاسو چې آیلټس یا د انګلیش ژبې بل ټیسټ کوئ نو هغه ښه پوره وخت اخلي. نو دغه څیزونه چې دي دا چې کله وخت اخلي او تاسو بیا اپلای کوئ نو ستاسو وخت ضایع کیږي او کال هم ضایع کیږي. نو بیا به دغه وګورئ چې کم ډاکومنټس موږ له جوړول پکار دي د اول نه. نو په دغې باندې به دا ویډیو وګورئ. دریم بیا د دې سټیج دا دی چې هاو ټو فایند یور الیجیبیلیټي که نه په دې باندې هم یو ویډیو زما خیال دی چې په د ایکسپریس انټري پروفایل په دې دغه کې زما په دغه ویډیو کې دا شته چې الیجیبیلیټي نه مراد دا ده چې تاسو به هغه تاسو ته به ټولز وښیي، هغه به تاسو بوزي چې یو سوال به کوي او هغه تاسو آنلاین وګورئ ځان چې تاسو الیجیبل یې که نه یې. نو که تاسو الیجیبل نه یې نو هسې پروفایل مه جوړوئ او که تاسو الیجیبل یې نو بیا به هغه تاسو ته ووایي چې لکه ستاسو ایکسپیرینس څه دی، ستاسو ډګري څه ده، ستاسو آیلټس کې سکور څومره دی، بیا ستاسو د کور والا ډګري شته که نشته، د هغه په آیلټس کې څومره سکور دی، دلته هم څوک شته که نشته.
نو په دې ټول باندې هغه بحث کوي او بیا تاسو ته په اخره کې وایي چې ته الیجیبل یې که نه یې. نو دا یو آنلاین ټول دی، په دې باندې تاسو هغه دغه کتی شئ چې لکه څنګه به تاسو دې ته الیجیبل یې. ښه کو فرض کې الیجیبل هم نه او تاسو نمبر په آیلټس کې کمی یا په بل څه کې کمی یا ایکسپیرینس کمی، نو په هغې حساب باندې بیا تاسو ځان امینډمنټ کولی شئ او لکه ټیسټ دوباره ورکولی شئ، ایکسپیرینس زیاتولی شئ یا نور سرټیفیکیټ پیدا کولی شئ. نو دغې ته ځان بیا الیجیبل کوي. نو چې دغه کار کله وشي نو بیا څلورم سټیج چې دی نو هغه بیا آنلاین پروفایل دی چې پروفایل به څنګه جوړول غواړي. نو په دې باندې ما یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده، هغه تاسو کتی شئ چې دا آنلاین پروفایل به دغه ایکسپریس انټري پروفایل دی دی به موږ څنګه جوړو. نو دا هغه بنیادي طریقې دي چې لکه سټپ وایز به تاسو ځئ، راتله ډېر آسان دي، هیڅ مسله پکې هم نشته. ډېر ملګري اکثر وایي چې یاره مونږ دغه وکړو د کنسلټنټ هایر کړو. نو ګوره یو خبره زه وکړم چې کنسلټنټ زه چې په خپل راتله منو ما دا ټول کارونه په خپله کړي دي. کنسلټنټ هایر کول ستاسو خوښه ده، زه څه نه وایم، خو په دې کې خبره دا ده چې کنسلټنټ صرف د دې نه علاوه چې تاسو ته یو لار وښیي کومه چې ته ما وښوه، د دې نه علاوه کنسلټنټ هېڅ هم نشي کولی. کنسلټنټ چې دی نو هغه به تاسو ته وایي چې یاره پولیس سرټیفیکیټ جوړ کړئ، دغه شی ویریفای کړئ، دا ویریفای کړئ، دا کار وکړئ، دغه کار وکړئ، نور به ټوله منډه تړه تاسو کوئ. نو که کنسلټنټ هایر کوئ هم ستاسو خپله خوښه ده، که نه هایر کوئ هم ستاسو خپله خوښه ده. په دې کې زه څه نشم ویلی، خو خبره به زه دا وکړم چې لکه دا کار دونه ګران نه دی. د دې نه علاوه بیا مختلف پروګرامونه دي، صوبایي پروګرامونه چې څه ته وایي، په هغې باندې هم ما دا واوره دلته ډېره زیاته ده او ګرځېده پکې هم ګران دي. نو بیا مختلف صوبایي پروګرامونه دي، په هغې کې هم ما په هغې تفصیلي ویډیوګانې جوړې کړي دي، لکه د هرې صوبې بیا خپل کرایټیریا او په هغې کې بیا تاسو اخلي یا د هغو دپاره چې کوم ډیمانډ اکوپیشنز دي، لکه فرض که ستاسو اوس یو اکوپیشن دی او هغه په یو صوبه کې ډیمانډ دی، نو تاسو به بیا د هغې ایکسپریس انټري نه بیا تاسو نوم راخیستی شي. ستاسو نوم چې د هغه ایکسپریس انټري نه رالي، نو په دغه کې ما بیا په ویډیو کې دا خبره هم کړې ده، پکار ده چې څومره هم صوبې یو پاڼه پکې ده چې کوم صوبې ته تاسو راتلل غواړئ، نو هغه چې دی پکار ده چې تاسو په هغې صوبو په هغې پاڼه کې ټولې صوبې سلیکټ کړئ، ځکه چې ځینې صوبې یو پروګرام یې ځینې بل پروګرام یې، نو کیدای شي تاسو پکې دغه شی د یو صوبه هم سلیکټ کړي. یو دغه خبره د دې نه علاوه لکه صوبایي خپل پروګرامونه هم دي چې هغه په ایکسپریس انټري لیول باندې نه او هغه صرف د صوبو سره وي. نو د صوبو چې کوم پروګرامونه دي په هغې باندې هم مختلف صوبو کې چې کوم پروګرامونه راغلي په هغې باندې هم ما ویډیوز جوړ کړي دي، هغه تاسو کتی شئ چې کوم که ستاسو اکوپیشن پکې یا تاسو په ډیمانډ لیست باندې یئ، نو هلته هم ستاسو چانس جوړیږي او تاسو صوبایي پروګرام دپاره جدا هم اپلای کولی شئ. د دې سره سره لکه ویزټ ویزې چې کوم دي، اکثر خلک وایي چې ویزټ ویزې رد کیږي، نو د هغې ولې رد کیږي او کم کم څیزونه پکې لازمي پکار دي، نو هغه چې دي نو په هغې باندې ما یو ویډیو ده، هغه هم تاسو کتی شئ چې ستاسو ویزټ ویزه چې ده هغه رد نه شي. بیا د اسایلم یا د کیس کولو په حواله ډېر ملګري تپوس کوي، نو هغه هم لکه ما وایي چې څنګه به تاسو راځئ او په اسایلم څه طریقې کار دی او څنګه تاسو ریفیوجي سټیټس حاصلولی شئ، نو په هغې باندې هم یو ویډیو شته. د دې نه علاوه چې کوم ملګري لکه راتله غواړي په بزنس ویزه باندې، نو په بزنس پلان باندې راتله غواړي، نو د هغو دپاره هلته زیرو انویسټمنټ دی په ځینې صوبو کې. هغې باندې هم ما ویډیو جوړ کړي چې څنګه تاسو خپل بزنس پلان هغو ته ښوی شئ او تاسو دې خوا راتلی شئ. دغه بزنس پلان چې کوم دی نو هغه د هغې خپل سټیجز دي او هغه تاسو په هغه حساب باندې هغه ویډیو کې کتی شئ. بیا که څوک انویسټمنټ کول غواړي دلته او دلته یو کاروبار اخیسته غواړي یا نوی کاروبار شروع کول غواړي، نو هغې هم مختلف صوبو کې خپل خپل آپشنز دي، په هغې هم ویډیو شته، په هغې کې به ستاسو پیسې پکاري او هغه پیسې چې دي هغه به تاسو انویسټ کوئ. د دې سره سره لکه نور هم مختلف ویډیوګانې دي، نو زما د خبرې مطلب دا دی چې د مختلف خلکو دپاره مختلفې لارې دي. که څوک پیسې لري د هغو دپاره هم لارې شته، که څوک پیسې نه لري او مازغه لري او خپل بزنس پلان یا بزنس آیډیا ورکولی شي، د هغو دپاره هم د راتلو لارې شته. که څوک سټوډنټس دي د هغو دپاره هم لارې شته، او که څوک په دې سی او ډي کیټګري کې دي، کوم چې لکه لوور سکل دي، څنګه چې ما د نووا سکوشیا هغه
ویډیو هغه پلان تاسو ته مخامخ کړی دغه شانتې پرون یو ویډیو منیټوبه هغې کې لکه منیټوبه والا اوس بل یو پروګرام دی هغه کې دا چې ستاسو که څوک ملګری یا رشتهداري نو په هغې طریقه باندې تاسو راتلی شئ او هغو ته ښه چانسز دي نو دغه شان مختلف آپشنز دي نو د سوال نه مخکې پکار چې تاسو دا ویډیو ګورئ چې یاره کم پروګرام مالا ښه دی ځینې ملګري اکثر دا هم تپوس کوي چې یاره زما دپاره کم پروګرام ښه دی نو هغې خو تاسو په خپله ښه پوهېږئ چې ستاسو تعلیم څه دی ستاسو سره پیسې څومره دي او یا ستاسو اهلیت څومره دی نو په هغې حساب باندې تاسو خپل دغه چې دی دا پروګرام چې دی هغه سلیکټ کولی شئ بیا ډېر ملګري اکثر دا هم تپوس کوي چې یاره زموږ دا کار به ته وکړې که نه وکړې نو زه دا خبره کوم چې دا څومره ویډیو زه جوړوم دا صرف د خپل قام د خدمت دپاره جوړوم په دې کې زما هیڅ پیسې نه دي پکار نه زه ایجنټ یم نه زه چې دی کنسلټنټ یم نه مې فیس شته نه څه بل څه شته او نه دا د کنسلټنسي ویډیوز دي که تاسو چاله پیسې ورکوئ د کنسلټنسي دپاره نو هغه ستاسو ذمواري ده پکار ده چې اول تاسو ته پته ولګي چې دا سړی څومره په اوبو کې زما کار کولی شي که نه شي که فرض کې تاسو وایئ چې یو سړی راته وایي چې یاره زه به تاسو راولم زه به دله ویزه وکړم دغه وکړم یا په جاب آفر ستاسو نه پیسې غواړي نو دا ټوله دوکه ده هېڅوک هم تاسو نشي راوستی قانوني لارې هم دغه دي که څوک په جاب آفر پیسې غواړي نو هغه هم لکه دغه کوي دا دوکه کوي ستاسو پیسې هم ضایع کېږي ستاسو وخت هم ضایع کېږي او کیدای شي ژوند ته هم خطره شي نو دې ټولو خبرو ته به خیال کوئ ځکه چې کله دا ویډیو ځي نو ډېر اپارچونیست چې موقع پرست خلک چې نو هغه د دې نه فایده اخلي او دا غریب خلک چې کم نو هغو په مختلف طریقو باندې په هغې جال کې راکاږي او بیا ترې پیسې اخلي او دوکې ورسره کوي نو دا ټولې خبرې مې تاسو ته ځکه کولی چې تاسو پوه شئ او مهرباني وکړئ دا ویډیوز چې کوم دي نو داسې کسان به وي چې لکه د هغو به د پیسو وس نه کېږي لاره به ورته نه معلوم نو که دا تاسو د هغو سره شریکې کوئ نو ستاسو به هم ثواب وشي او زما به هم ثواب وشي او د قام به ښېګړه وشي نو داسې سوالونه که ستاسو فرض کې وي د ویډیو متعلق نو مهرباني کوئ هغه بالکل کوئ په ویډیو په کمنټ کې خو ایرریلیونټ سوالونه که تاسو کوئ نو هسې خپل وخت هم ضایع کوئ د نورو ملګرو وخت هم ضایع کوئ هیله ده چې دا ویډیوګانې به تاسو ته ډېره فایده ورسوي او ډېر څه به ترې زده کوئ خوشحاله اوسئ په آرام اوسئ د الله په امان